Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د الله د نعمتونو نه یو عظیم لوی نعمت چې په مؤمنانو باندې الله کړی او کال کې یو ځل تکراریږي د فرضیت په انداز سره هغه د رمضان المبارک میاشت ده او رمضان المبارک میاشت داسې عظیمه او لوی او د فضل نه ډکه میاشت ده چې د هغې انتها نشته او د الله له طرفه یوه هدیه او تحفه د مؤمنانو لپاره او لکه څنګه چې سابقه امتونو ته الله دا ډالۍ او تحفه ورکړې وه دې امت ته الله راولېږله قرآن کریم د هغې نه په دغسې خوږو الفاظو تعبیر کوي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والاو فرض کړی شوي په تاسو باندې رمضان روژه میاشت نیول لکه څنګه چې فرض کړی شوي وه په هغه خلکو باندې چې تاسو نه مخکې و مؤمنان دې لپاره چې تقوا حاصله کوي او د اسلام په ارکانو کې څلورم رکن مرتبه الله ورکړې ده رمضان ته او ډېر فضیلت الله ورکړی لوی فضیلت دا چې په دې میاشت کې الله قرآن را لېږلی هغه عظیم لوی کتاب چې د ټولو آسماني کتابونو ناسخ کتاب دی الله په دې میاشت کې را لېږلی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او دارنګه په دې میاشت کې یوه شپه الله راولي چې هغې ته د قدر شپه وایي لیلة القدر خیر من الف شهر عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی او بهتر دی الله فرمایي او په دې مبارکه میاشت کې د جنت دروازې خلاصیږي او د جهنم بندیږي او شیطانان تړلی کیږي لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تفتح فیه ابواب الجنة وتغلق فیه ابواب جهنم الله نبی فرمایي چې په دې میاشت کې د جنت دروازې خلاصیږي او د جهنم دروازې پکې بندیږي شیطانان پکې تړلی کیږي په دې معنا چې مؤمنانو ته الله یو ښکلی فضا او میدان د ایمان ګټلو او د الله د رضا حاصلولو الله ورته میدان برابروي او هغه اسباب چې د اغوا کولو د مؤمنانو دي چې په هغې کې مرکزي کردار دی هغه د شیطانانو هغه الله تړي او دارنګه الله نبی فرمایلی دي هر یو نیکۍ باندې الله یو په لسه اجر او ثواب ورکوي تر 200 پورې خو الله داسې فرمایلی دي چې کل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وانا اجزي به الله فرمایلی دی چې د بنی آدم د مؤمن
هر عمل د هغه لپاره دی او د هغې بدلې او اجرونه او ثوابونه ملایکو په ذریعې لیکلی کېږي ورکولی کېږي مګر روژه چې د الله فرمایي چې دا زما لپاره ده او د دې عوض به الله ورکوي او بې اندازې څومره چې د الله خوښوي ځکه د الله عظیم دی او لوی ذات دی او د لوی ذات ورکړم ډېره عظیم او لوی ځکه الله فرمایي په دې قدسي روایت کې چې یدعو شهوته وطعامه من اجلی چې دا د مؤمن د آدم بچی چې دی د خپل شهوت او طعام دا زما د وجې نه پرېښی نو دی وجې نه لوی فضیلت دی د دې عظیمې میاشتې په دې میاشت کې الله انسانان د اور نه آزادوي الله نبی فرمایلی دی هر شپه د رمضان کې اعلانات کیږي او داسې ویل کیږي چې یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر ولله عتقاء من النار اعلان کیږي چې ای د خیر طلبګاره متوجه شو مخکه خیر ته ایمان ته نیکو اعمالو ته د الله رضا حاصلولو ته او ای د شر کوونکې او لټونکې او د شر نه سره بایکاټ وکړه او به د الله نبی فرمایي چې په دې شپه کې ولله عتقاء من النار انسانان مؤمنان الله د اور نه آزادوي په دې مبارکه میاشت کې دې وجې نه نهایت زیات فضیلت ورکړی اسلام دې میاشتې ته او خصوصی توجه ورکړی ده او الله نبی فرمایلی دی لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک روزدار چې روزه نیسي او د هغه د معدې نه چې کم ګاز او ګیس وزي او رایحه وزي الله نبی فرمایي چې دغه رایحه و بوی او الله ته ډیر خوښ دی او اطیب عند الله الله په وړاندې ډیر پاک دی او من ریح المسک د مسکو او د عنبرو د خوشبوینم د الله په وړاندې ډیر عظیم دی دا او د مسکو سره تشبیه ورکړي بلکې د هغې نه عظیم دی ځکه عامه کې عادت دی چې خلک د انسانانو کې فطرت او طبیعت دی چې د چا د خولې نه څه رایحه راوځي بوی راوځي نو هغې نه یو نوعه کراهت احساس کوي نه خوښوي الله فرمایي چې دا مسکو نم ډېر عظیم دی د شهید متعلق الله نبی فرمایلی دی چې د قیامت په ورځ راپاڅیږي د زخمونو نه به وینې رواني اللون لون الدم والریح ریح المسک د هغې هغه وینه چې روانه د شهید د زخم نه هغه رنگ به د ویني او بوی به د مسک وي د شهید د ویني کومه چې بهیږي د الله په لار کې قرباني ورکړي هغه د مسکو په شان رایحه به لري او د روژهدار د خولې ګیس او دی اطیب من المسک کړی دی د مسک نم ډېر عظیم دی او ډېر پاک دی او ډېر
رایحدار او ښکلی بوی والا دی د الله په وړاندې. دیو جنا د دې میاشتې قدر پیژندل پکار دی موږ ته چې الله څومره فضیلت ورکړی او د دې موږ قدر وپیژنو. او سلف به دومره ورته خوشحالېده چې او د رمضان راتلو نه 6 میاشتې مخکې به یې دعاګانې کولې چې الله رمضان راوله او موږ ورله ورسوه، الله زموږ زندګي رمضان ته اوږده که. او چې کله به یې روژه ونیول هغې نه وروسته به یې 2 میاشتې دعاګانې کولې 6 میاشتې چې الله زموږ روژه قبوله که. دې وجې نه مؤمن لپاره د الله لخوا یوه عظیمه ډالۍ او تحفه و گفت دی. مؤمن باید د دې نه غافل نشي او د زندګۍ د بقا د دې هیڅ ضمانت نشته، نه کال او نه میش نه ورځ او نه یو ساعت و ګنټه. او مونږ ټول له پکار دی چې د رمضان مبارک میاشتې ښه استقبال او ښه هرکلی او خوش آمدید وکړو او الله رب العالمین باندې په دې میاشت کې ځان وبخو او د اور نه ازادي حاصله کو او د جنت تر څو چې د جنت والا جوړ شو. الله کریم دې موږ ټولو ته توفیق د عمل راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Don't forget to like, share and subscribe Vrana Studio.